پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي وای لعنت پر هغه چای پر هغه ځوان چې هغه نکاح نه کوي الله وسور کړی دی نکاح نه کوي د الله رسول فرمایي لعنت پر هغه زنانې چې هغه نکاح نه کوي واده نه کوي پیغمبر علیه السلام فرمایي کد څوک دا غواړي چې زما پر لار زما پر طریقه ژوند تیر کړي نو زما لار او طریقه دا ده چې هغه دې څه وکړي هغه دې واده وکړي نکاح دې وکړي پیغمبر علیه السلام فرمایي کد څوک دا غواړي زه د الله سره پاک صاف سوتره ملاو سما هغه دې نکاح وکړي د شریف په ښځو سره دې نکاح وکړي د بازار د ښځو سره نکاح مه کوه په پارک و په شاپینګ سینټر و د کالج مخ ته و د یونیورسټۍ مخ ته و پلانۍ پر روډ باندې دا نکاح یې مه کوه دا نکاح به بل ځای هم وڅوي دلته یو سړی هغه راولاړ شو پرېږدی کور یو کیسه میسه وله نکاح یې وکړله نکاح چې وکړله نو بس اوس نو کوزده سوې ده نو به واده راځي واده را روان دی ادا د دوم کالي جوړ کړی دی کور ته بندوبست کړی دی ماښام میلمانه دي نو قرار خلک را روان دي د روان دي پر پلاني ځای دغه د زنانې تصویر یې راواستوي یو 1,000 روپۍ راواستو د پټرول پیسې نشته 1,000 روپۍ ورغلې بیا را روان 3 غنټې بعد یاره ولا موږ ته خو موټر را خراب شو خیر داسې مطلب انجن یې خراب شو ته راواستوي 50,000 روپۍ پسې واستلې را روان دی د روانې موټر دی خلک یې ناستې هغه زنانه ده بیا تر یو ځایه چې راغلو وروره لاره بنده ده تر راواستو دلې بس موږ په هوټل کې شپې کوو دا رقم یې په لکو روپۍ ځینې وشلولې نه ښځه راغلې ده نه موټر راغلی دی نه ناوې راغلې ده نه سړی راغلی دی سړی په کور کې دغه شرمنده کښېنستی ولې وجه دا ده چې د بل په کورو کې نکاح تلاشې نه تور نه سپین نه خپل نه ښه نه بد هېڅ چې نه دي در معلوم لاړې بس ما ښځه پیدا کړه دا ښځې به ستا سره دغه چمونه کوي بازار کې ښځې مه پیدا کوئ د الله رسول فرمایي که غواړې چې د الله سره په صفا ملاو شي په صفا حال کې ملاو شي نکاح وکړه بغیر د نکاح به ته ځان څه نه کوې د الله سره نه ملاوی د الله رسول فرمایي مسکین دی هغه سړی چې ښځه نه لري او مسکینه د هغه ښځه چې خاوند نه لري پیغمبر علیه السلام فرمایي پر 4 کسانو د الله له جانبه له عرش لعنتونه وري په هغو کې یوه هغه زنانه هم ده چې وایي زه واده نه کوم ولې واده نه کوې واده ولې نه کوې ستا عزت نه دی ستا ناموس نه دی ستا پرده نه ده ستا ښه ژوند نه دی ولې واده نه کوې څه مجبوري لرې هېڅ مجبوري نه لرې بس خالي دا ستا خواهش دی زه واده نه کوم هسه چاته ناست دی تر څو به ناست دی راسې زموږ ته په کورو کې ډېرې زنانې در ښیم د الله رسول فرمایي فمن رغب عن سنتي فلیس مني کوم څوک چې زما له سنتو زما سنت چې دی هغه نکاح د مخ واړی اعراض وکړي هېڅ مجبوري نه لري د الله رسول فرمایي دا زما پر دین پر اسلام پر کلمه او پر طریقه باندې نه دی او د الله له جانبه پر داسې زنانه لعنتونه وري چې هغه په کور کې ناسته د نکاح نه کوي د الله د رسول له جانبه لعنتونه دي پر هغه زنانه چې هغه واده نه کوي او د الله رسول فرمایي کوم سړی له دې خو په واده نه کوي چې یاره زما الله استم دی زه غریب یم دا د الله رسول فرمایي د الله مړ څخه نه دی حضرت عمر فاروق یو ځوان ولیدی چې ویل دی بیا ورته ویل واده لري ولیا خو ډېر بېوقوفه احمق یې بېعقل یې یا نو ډېر لوی ګناهګاره یې د دې دوه خبرو څه وتلې خبره نه ده پیغمبر علیه السلام صحابو صلایده پوښتنه که واده لرې و یا جنګ کې جهاد ناستې سره د الله رسول علیده د ټولو ملګرو پوښتنه وکړه کوم څوک واده لرې ته واده لرې و ته لرې یا ته ولرې و یو صحابي دی ربیعه اسلمي رضی الله تعالی عنه هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم واده لري ولیا نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولولینو د ولیا رسول الله ستا خدمت کوم ما ته واده خو نه راکړي ول پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما مخ واړو یا څه وای دا څه وای ته نه په خبر چې دا نکاح چې دغه د انسان ایمان کاملې ته نه په خبر چې نکاح چې دغه د ټول انبیا او سنت دی ته نه په خبر چې نکاح چې دغه د انسان د غوږو د سترګو د لاسو د پښو چشرا ولې حفاظت ته نه خبر پدې صحیح سلو او ډیر خلک دا خپل لور ولې نه ودی ډیر داسې خلک ستا هغه وایي و یار زه په کور کې د خدمت څوک نه لرم مور وایي پلار وایي زه د خدمت څوک نه لرم بس پروا نه لري ته زما خدمت کوه هغه بچي د هغه څه ویلی نشي نو یې ورسوي 40 کاله ته 40 کاله بعد به څه کوي بیا به 80 کلن سړی راځي مرکه ورته کوي ولې
د الله رسول فرمایي په سپارښتو کې تر ټولو افضل ترین سپارښت هغه دی چې یو سړی و چاته مرکه وکړي بیا بل چاته وایي چې ته ورته وایي دا لور خور ما ته زما بچي ته راکړي بهترین سپارښت دا دی او بل هغه خلک دي چې په کورو کې دا لوڼې تعلیم یې ورباندې وکړي پر نوکرۍ دي تنخواوې را روانې دي پلار دا خپله لور نه ورکوي ولې نه ورکوي وایي په دې وجې نه ورکوم که مې ورکړه دا ځي هغه تنخوا د ځانه سره لري تر دې بالا بې غیرته پلار ستا تر دې نو بې شرمه بې ضمیره بابا ستا چې تا په لور باندې تعلیم وکړي یا ما تعلیم ورباندې وکړي بیا تنخوا را روانه ده زه په هغه تنخوا ګزاره کوم صحیح سلو ډېر داسې کسان سته چې هغه خپله لور په دې نه ودوي او ډېر یې په دې نه ودوي که مې واده کړله نو خامخا حق راڅه غواړي بیا به دعوه را باندې وکړي بیا به عدالت ته راولاړ شي بیا به ووایي چې ما ته د پلار حق راکوي به ډېر خلک جایداد والا هغه یې نور کوي هغه وایي کښېنه وایي هسې نه چې سبا دعوه وکړي دا درې کسان ډېر لوی ظالمان دي یو راولاړ شي په لور باندې خدمت کوي بل راولاړ شي د لور چې کومه تنخوا ده هغه ته ناست دی بل هغه دی چې هغه وایي که مې واده کړه نو به قرار خلک بیا راشي ما ته به بیا ودرېږي چې د لور حق راکړه او بیا چې زه د لور حق ورکوم زما دپاره ډېره ګرانه خبره ده پوه شوس په دې خبره باندې د الله رسول فرمایي لعنت دې پر داسې چا باندې یو سړی راغلی ابن حبان حدیث نقل کړی دی پیغمبر علیه السلام مبارک لري خپله لور راوسته ولې یا رسول الله ته د زما لور پوه که د زما لور واده نه کوي واده نه کوي ولیا پیغمبر سمې ولور ته ویل ستا د بابا خبره ومنه واده وکړه دی ورته یا رسول الله تر عسا ته والله که واده وکړم چې تا ماته د خاوند حق راښولی نه پیغمبر علیه السلام ورته څه ډېرې خبرې به سره کوو زه به دوې خبرې درته وکړم دوی خبرې به درته وکړم خبره دا ده خاوند که بدن دومره زخمی سو چې هغه زخم د بدن دا تا په خپله ژبه بیا ادبي دي ډېره معافي ټیشو پیپر نه پر یو کپړه نه په یو بل شي باندې نه تا په خپله ژبه هغه د خاوند بدن هغه زخم ورصفا کوي لا هم د خاوند حق ته ادا کړی نه دی دې ښځې ویل زما د په خدای سره قسم مې که زه واده وکړم دا زه نسم ادا کولی د خاوند حق زه نسم ورپوره کولی نو پیغمبر علیه السلام بیا وفرمیل ای خلکو تاسو د لوڼو واده بغیر د اجازې د لور مه کوئ لور به بغیر د اجازې قطعا نور کوي زموږ پښتانه یا پخواني سپین ږیري اوس ګرده ولاړو په قبرو کې دي خدای خبر چې څه حال وي مال هلک راغلی ول مولوي صاحب زما نیکه نه دی و ما تېر ښځه راوغوښته مال بیا ویلې ول ښځه ګونګۍ ده مکمل طور 100% ګونګۍ ده داسې په عذاب یم داسې په عذاب یم دا بچیان خپله لوی و ما نیکه دې ژوندی دی که مړ دی ول یا مړ دی انا مال د خیر سره به جهنم کې وي دول الحمدلله یا الله زما نیکه د جهنم مه راباسه زه په ژوند کې جهنم ټول واچولم ولې ظالمانو ظلم کوي د الله رسول پر دې ځای وفرمایل د خپلې لور نکاح به بغیر د لور د اجازې نه کوي نه به کوي دا ما ته امر دی دا حکم دی نو یو بچی وایي زه واده نه کوم ولې نه کوي د الله رسول فرمایي ورباندې لعنت دی بابا وایي زه د لور واده نه ورکوم ولې نه ورکوي یاره زه د دې تنخوا را روانه ده زه بل روزګار نه لرم بیا بابا وایي چې مطلب زه د خدمت سړی نه لرم مور وایي زه د خدمت سړی نه لرم یا بابا استاذ دی ډېر غټ استاذ دی هغه وایي یاره که واده سوله سبا به خاوند کیسه باندې وکړي جایداد به راسوي سي نو دا خبرې زما ستا په معاشره کې سته که نسته ډېر کورونه د الله رسول فرمایي که تاسو نکاح وي پرېښولې بیا به بدکارۍ شروع شي بدکارۍ ورسه په دې ښار کې وګوره وګرځه چیرې غواړې څنګه غواړې څوک غواړې دا به تا ته ستا په دفتر کې میلاویږي څه وایاست په دې خبرو کې سر مې خلاصېږي په دې خبره باندې لږ څه سر خلاصوئ چې بچي ورکوې پوښتنه کوه وسواس بس دا خیال به کوو یا الله پاک ما د لور په حق منسه یا الله ما د بچی په حق منسه یا الله ما د ښځې په حق منسه یا الله ښځه د خاوند په حق منسه یا الله لور د بابا او د ادې په حق منسه یا الله زموږ معاشرې ته هدایت وکړه یا الله اول ما ته هدایت وکړه پر منبر ناس غټ خبرې کوم بیا و دې جهان ته هدایت وکړه یا الله چې موږ مسلمانان یادیږو د مسلمانۍ دعوه مې کړې ده خیر الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې را نصیب کړي الله دې د بدمرغۍ او د شقاوت او
د بدنامۍ و د رسوایي و د یو داسې ذلت ته وساتي چې بیا په کور نه وتلی راوتلی نسو. الله دې پر دې تور موږ ته مرګ راکړي چې موږ مرو دا ووایي لا اله الا الله محمد رسول